السلام علیکم. زه تاسو ورور تاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته خاطر شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن ما تاسو ته ښکلی شان ویډیو راوړ د موبایل یو داسې ښکلی خوندور سیټینګ په باره کې چې د موبایل کې چې موږ کوم هاسپاټ کنیکټ کړو او هغه موږ سره وي او موږ ویل چې زموږ نه د بل کس ام بي خرڅ کوي او زموږ د ام بي ډېر خرڅ کېږي، نو دا به موږ څنګه ختمو. کله چې تاسو خپل موبایل کې یو هاسپاټ کولاو کې او تاسو سره بل هاسپاټ کنیکټ کړئ او تاسو وایئ چې زموږ نه د ام بي زر ختمیږي، نو څنګه به موږ داسې دا اپشن بالکل بندو چې لکه ستاسو په موبایل کې دا کوم ام بي دی چې هغه نه ختمیږي. نو تاسو زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې به ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول ورسي او زموږ د ویډیو تاسو سبسکرایب کوئ او تر اخره پورې ګورئ، ډېر به ترې څه زده کړئ. نو ډېر ټایم نه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. که تاسو وایئ چې موږ سره د یو کس ملګری هاسپاټ کنیکټ کړي او هغه چې کله تاسو یو هاسپاټ بل چا سره کنیکټ کړئ او هغه بالکل بیا د هغه نه بل څوک هم د هاسپاټ کنیکټ کړئ او که تا کنیکټ کړئ نو تاسو وایئ چې موږ سره د بالکل زموږ د ام بي نه ختمیږي او بل کس دې نشي کنیکټ کولی د هاسپاټ. نو راځئ دا موږ څنګه ختمو. نو تاسو به راشئ خپل موبایل کې خپل سیټینګ ته. کله چې تاسو خپل سیټینګ ته رالئ تاسو بالکل په دې موبایل هاسپاټ باندې داسې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په موبایل هاسپاټ باندې کلیک واخلئ تاسو به داسې انټرفیس راځي، دا بالکل ان کوئ. کله چې دی ان کو نو تاسو ته داسې انټرفیس راغلی، تاسو په کنفیګر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کنفیګر باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، نو تاسو په دې ایډوانس باندې سیټینګ د دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډوانس باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته بالکل براډکاسټ چینل ښایي، نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو که تاسو وایئ چې دا اوس موږ سره په 1 کې دی، نو که تاسو وایئ چې زموږ سره دې 2 کنیکټ شي نو هم کنیکټ کېدای شي. که تاسو وایئ چې زموږ سره دې 1 کنیکټ شي هم کنیکټ کېدای شي. که تاسو وایئ چې 3 دې کنیکټ شي هم دې کنیکټ کېدای شي. که تاسو وایئ چې زموږ سره د هاسپاټ بالکل پټ شي نو تاسو بالکل داسې وکړئ، تاسو به په داسې هیډن نیټورک باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، تاسو بالکل په سیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس. تاسو وایئ چې زموږ د هاسپاټ دی بالکل پټ شي او بل کس دی بالکل نه استعمالوي، نو په دې طریقه باندې تاسو بالکل دا هیډن ته هم اړولی شئ. نو امید ساتم چې زموږ د ویډیو به ستاسو ډېر خوښه شوي. که زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي نو زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې به ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول ورسي او زموږ د ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل د موبایل هاسپاټ بالکل فټولی شئ، نو ستاسو د ام بي بالکل نه خرابېږي. الله په امان.